ننګرهار میاشتې د عامه روغتیا وزارت د هغې پریکړې چې د یوې کمیټې په ټاکلو سره به د ډاکټرانو د شفري نسخو مخه نیسي هرکلی کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی غورځنګ وایي د شفري نسخو په مخنیوي سره به د ډاکټرانو او درملتون ترمنځ شفري رابطه ختمه او ناروغ به په هر درملتون کې درمل ترلاسه کولی شي. دا څنګه وزارت او صحت عامه امر کړی چې باید شفري نسخې ختم شي او کمپیوټر نسخې ولیکل شي. نو په ننګرهار او جلال آباد کې ځینې ډاکټر صاحبانو د کمپیوټر نسخو څخه استفاده کړې او شفري نسخې ختم کړې. نو موږ یې هرکلی کوو او ستاینه کوو. باید هغه ډاکټر صاحبانو چې د شفري نسخې څخه اوس هم استفاده کوي او کمپیوټري نسخې نه دي اجرا کړي باید اجرا یې کړي، ځکه چې دا د ولس په ګټه ده او هم د درملتون او ډاکټر په ګټه ده. شعیب چې ناروغ دی او جلال آباد ښار کې یو ډاکټر ورته کمپیوټري نسخه لیکلي خوښ دی. وایي د شفري نسخې درمل له اړوند درملتون پرته نورو ځایونو کې نه پیدا کېدل، نو اوس چې کمپیوټري شوي په هر درملتون کې پیدا کېږي. ما دا کمپیوټري نسخه یې راکړله، په دې باندې کمپیوټري نسخې باندې هر یو درملتون والا پوهېږي او بل ناروغ هم پرې پوهېږي. او شفري د نسخه به یې لیکله هغې باندې به یوازې درملتونه پوهېدلو او نور به پرې نه پوهېدل، ځکه هغې یو بل سره ټچ وو. جلال آباد ښار کې د غاښونو یو تن ډاکټر خالد حبیبي چې خپله نسخه یې کمپیوټري کړې وایي کله چې عامه روغتیا وزارت د شفري نسخو مخنیوي خبره کړې دوی دغه پریکړه عملي کړې چې په خبره یې دغه پریکړه په روغتیایي برخه کې د ولس باور زیاتولی شي. که چیرته دغه نسخې موږ په کمپیوټري ډول ولیکو نو دا ډېر واضح لیکل کېږي او په هر ځای کې پیدا کېږي. که ته هرې دواخانې والا ته لاړ شي نو هغه نسخې به چې د دوا به چې ترلاسه کولی شي. که چیرته موږ شفري ولیکو نو په شفري باندې خو مربوطه ډاکټر نه بغیر او هغه دواخانې والا نه بغیر بل هېڅوک نه پرې پوهېږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو باید ټول ډاکټر صاحبان هغه خپلې نسخې په کمپیوټري ډول ولیکو. درملتون لرونکی میوند ولیزاده هم دغه پریکړه مهمه بولي. وایي یو شمېر ډاکټران داسې نسخې لیکي چې درمل خو پرېږده په لوستلو یې هم څوک نه پوهېږي. دغه وزارت چې دغه کار شروع کړی دی ډېر ښه اقدام دی او په دې ننګرهار کې چې مونږ یو داسې نسخې راځي د بعضې ډاکټران چې داسې نسخې راځي مونږ چې لولو بیخي نه پوهېږو چې حتی چې دا درمل څه رقم درمل دی څه رقم شفري نسخې دي. نو دغه چې باید اصلاح شي د ننګرهار دپاره د ټول افغانستان دپاره ښه اقدام دی. څو ورځې وړاندې د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل وویل چې د ډاکټرانو له لوري د شفري نسخو لیکلو مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړوي تر څو نسخې واضحه او دغه برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي.